د ورور سوال کړی دی وی ما د یو جنۍ سره واده وکړو او نکاح وشو لیکل وشو هر څه وشو څه وخت بعد بس زما داسې یو دغه جوړ شو چې زه دې سره ژوند نشم تېرولی او دا فیصله مې وکړه چې زه به دې له طلاق ورکړم دې نه به زه جدا شم دلته یو څو خبرې یوه چې ما او هغه څو پیرې یوازې شوي یو بغیر د کوروالي نه دویمه مهر بوله څومره ورکو دریم بعض هدیې او تحفې ما هغې له اخیستې وي هغې به څه کېږي الجواب د طلاقو دا مسلې نن سبا ډېرې شوي دي ګورئ چې ته رښتیا ووایم که نه او دا به مبالغه نه وي چې روزانه په ما پسې کس دوه د طلاق په مسله کې راځي او د ټلیفونونو او د میسیجو خو تپوس مه کوه او خو لا ډېر پکې ما کتلي نه دي چې څومره به وي اکثر دا خبرې دي او د هغې یو وجه د طلاق د ډېرېدو یو وجه هغه د سترګو د نه حفاظت کول دي یعنې کله چې سړی ویډیوګانې ګوري غلطې یا غلط تصویران ګوري یا غلطې رابطې ساتي د ده د خپلې ښځې سره ژوند ګډوډ کېږي دا ولې کوي او چې ښځه کله څه غلط څه ایني د دې بیا د خپل خاوند سره طبیعت نه لګي نو دا یو وجه ده که تاسو خیال کړي دې ورځو کې طلاق عام شوی یعنې ډېر وخته پورې پښتنو کې دا طلاق یعنې تقریبا نه و او زه د دغې صفت نه کوم ولې ځکه چې بعضو حالاتو کې طلاق حلي بله لار نه وي او هغه لازم نه چې هغه به د فحاشۍ د لاسې نه لګي طبیعت دغه حل دی نو شریعت کې چې د طلاق شتي دا دې دپاره دی چې یو مسله نه حل کېږي نو بې حل دا دی نو زه دغه هم صفت نه کوم چې پښتنو به له منډه طلاق ته په دې نظر کتو لکه د کفر په نظر زه د هغوی هم صفت نه کوم او زه د دین ملګرتیا نه کوم چې عام شوی دی عامېده خو هم ښه نه دي که نه عامېدې ښه دي صحیح شوه طلاق شتي چېرته یو واقعه راله دوه رالې بل لاره نه وه د حل صحیح شو طلاق واقع شو خو دا چې په مخه او په هر علاقه کې او په هر ځای کې تقریبا شروع شوې ده نو دا بیا ښه خبره نه ده دې مخنیوی پکار دی په هغې کې یو وجه دا د کمې ته چې زما سوچ تلی دی بله وجه چې کله ښځه خاوند د الله نه نه هېرېږي تقوا پکې نه چې ښځه نه هېرېږي د الله نه د خاوند حق نه ادا کوي او خاوند چې د الله نه نه هېرېږي د ښځې حق نه ادا کوي او چې کله دوی د یو بل د حقونو خیال نه ساتي نو بیا مسله طلاقو ته رسي لکه د الله نه یره دا ډېره غټه خبره ده چې سړی د الله نه هېرېږي که نه دې سم کنټرول وي په ډېر څه کې که دې که چېرته وغواړم چې د ښځې سره ظلم وکړي بس الله ورته رایاد شي او دا ښځه چې کله په خپل عبادت باندې مضبوط او د الله سره محبت او تقوا پکې یریږي دا که نه دا د خاوند د حق بیا خیال ساتي نو یو وجه طلاق د ډېرېدو هغه دا دی چې کورونو کې کله بېدیني عامه شي نو هلته بیا څه ډېر شي هلته طلاق ډېر شي بله یعنې دې ته ما سوچ کړی دا داسې لکه باریک ته چې نن سبا دا ښځې کوشش کوي چې ځان د سړو په شان کې او د دې د رسم په کور کې جاښه جوړېږي لکه چې ښځه ځان ښځه ګڼي د دې نه مسله نه جوړېږي خو چې ښځه د ځان نه څه جوړوي سړی جوړوي بیا مسله جوړېږي او څنګه لکه اوس عام شو ښځې کارونه کوي ښځې څه کوي کارونه نو چې اوس کومه ښځه کار کوي هغه هم بیا به پوزه مچ نه پرېږدي ځکه چې هغه پیسې ګټي خیال دې تاسو زما د خبر باندې پوه شوه ښه اوس یو ښځه ستا کور کې تا ته ناسته ده رزق ولې د الله نه بدتره پیدا کړي د دې به یو شان معاملې تا سره یو ښځه سهار ځي ښه ټیټ خپل ګاډي کې او بیا تنخواهي ده او کله نه کله دې ته هم قرض غواړي نو د دې سره به بیا لکه ژوند تېرول ډېر حکمت غواړي ډېر پراخه سینه غواړي
دا بعض کسان وی کنه یره وی چې دې ښځه دې په نصیب شي چې سخته مالدار یو دومره تنخواه یو دومره دا یو دومره دا چې دې ښځه راولي د هغې بیا فرمایشونه مې د هغې قصې مې ستا څه خیال دی چې ته به راولې د هغې به 50,000 او 1,00,000 روپۍ تنخواه یې او به تا ته ناستی بیا دې شي. نو ما یو دې خبرې ته سوچ زما تلی چې لکه دا ښځې چې کله د سړو پیښې شروع کړي نو کور یې ورانېږي. دا به کوشش کوي چې دې سړي سره ښکر ووایي، چې هغه سره ښکر ووایي بیا په دې کې کور څه شي هغه وران شي. الله دې زمونږ کورونو کې اتفاق نصیب کړي. داسې دا مې په دې سوال نه مخکې دا خبر وکړئ چې لکه طلاق ګوره عام شوی دی او دا ښه خبره نه ده، دا ښه خبره نه ده چې دا طلاق دې درجې ته رسېدلی چې موږ ته خو پته ده که تاسو دې نه یې خبر. څوک چاته دا نه وایي چې طلاق ورکوم یا ما ورکړې ده، څوک دا خبرې عام کوي نه. خو موږ خواله خو ډېر خلک راځي چې دې مسلو تپوس کوي، نو ډېر راځي خواته طلاقو دا مسلې دي. ښه دې ورور خپلې ښځې له طلاق ورکړی او کوروالی ورسره نه دی کړی، خو میلاو شوی دی ورسره یوازې. اوس راځو د دې مسلې ده. ګوره چې کله یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړو د دخول نه مخکې، او ده ورسره خلوت کړی. خلوت څه ته وایي؟ میلاو شوی ورسره دخول. خو به دخول نه مخکې نو سړي ښځې سره له کوروالی نه دی کړی، خو میلاو شوی دی ورسره. داسې حال کې چې صرف دا دواړه دي، څوک یې نه ییني، نه یې سړی ییني، نه یې ښځه ییني، او نه یې هوښیار ماشوم ییني، او چې ییني نو څوک ییني؟ الله ییني. صحیح شو؟ او ده دا ښځه طلاق کړه نو دی به پوره مهر ورکوي که نه؟ نه، دی به مهر څومره ورکوي؟ پوره مهر به ورکوي. ولې به پوره ورکوي؟ نه نه نه، تاسو به دې مسلې بیا سره پوه دی. میلاو شوي دي یوازې. که چېرته میلاو شوی نه وي یوازې، بیا نیم مهر به هغه به دې زنانه له ورکوي. او که چېرته میلاو شوی ورسره، میلاوېدو دا مطلب نه یې کوروالی، میلاو شوی یعنې یوازې شوی ورسره، نو بیا به د دې زنانه هغه مهر ټول هغې ته پرېږدي. او دا د جمهور العلماء قول دی، جمهور اکثر علماء، بلکې بعضو علماء خو په دې باندې اجماع د صحابه کرامو را نقل کړی ده. او خلفای راشدینو باره کې یو روایت ته امام احمد او امام اثرم راوړی دی، څلور خلفای راشدین چې دي، چې هغوی دا خبره کړې ده: من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر. چا چې دروازه بنده کړه او یې پرده راواچوله نو مهر به پوره ورکوي. چا چې دروازه بنده کړه یې پرده راواچوله مهر به پوره ورکوي. ولې؟ تاسو بیا وایئ میلاو شو، یو ځای شو په داسې ځای کې چې څوک یې نه ویني. دې مطلب ګورئ کوروالی نه دی، ګورئ لازم نه چې دوی کوروالی کړی ده. او ځکه تاسو ته دا وایم د علماو ته په دې نظر مه ګورئ چې دوی سره لږ څه په سینه کې پراته دي. اوس دا مسله ته اوس دا بعض ملګرو دا ذهن به ګرځي تاویږي راته دا څه کیسه ده. او چې به خبر وشي یاره بس دوه ټکي سړی ووایي بیا به کورسۍ کښېني. په دوو ټکو باندې چې سړی کورسۍ ته ختلی خو مزې به وي. وایي که دغه د فیسبوکي مولیان راته وایي یا دغه ټیک ټاک والے نه خو صحیح ده، او کمره کې ځان ته موبایل ولګوه شروع وکړه، او چې څه دي په زړه کې راځي حضرت ربانیین علما وایم الله والا چې علم یې کړی ګران کار دی، خو هغوی ته الله اسان کړی ځکه چې محنت یې کړی. او دا اسانه مسله موږ ته نه یو خبر. نو همدغه قول راجح دی. اوس یو سړی دا ووایي لکه چا په زړه کې دا اشکال راتلی شي چې دا مهر خو د دې دپاره یي چې سړی د ښځې نه خون والي. صحیح ده که نه؟ دلته خو دې سړي د ښځې نه مزه
نه دغسې یعنې کوروالی ورسره نه دی کړی دا نیم مهر خو چې ورکوي دا خو صحیح شو ځکه چې هغه د ده په نوم شو او دوه پرېښوده نو د هغې عوض دا شو چې نیم مهر هغې ته څه شو پاتې شو خو ده خو کوروالی هم نه دی کړی چې کوروالی یې کړی او د هغه په نوم شو او پرېښود نو خو زنانه حقدار دی چې پوره مهر والي ځکه چې خاوند ترې مزې هم واخیستې او د هغه په نوم شوه او بیا یې پرېښوده نو صحیح شو خو مهر دی پوره شو خو دې ولې پوره مهر رسي امام احمد بن حنبل رحمه الله یو دا کنه یو داسې قول نقل کېږي هغه دا وایي ځکه چې د ده دپاره یا د ځان دپاره حلال ګرځولي او هغه څه د دې ښځې نه چې د بل چا دپاره حلال نه و لکه کله چې دا هلک او جنۍ جدا شو لکه دا ورور ووایي زه اوس په څو ځایونو کې یوازې شوی یم که دې ټیم کې د لاس وروړی شو که نه وروړی شو کوروالی ورسره هم کولی ځکه چې د ښځه وه ده ورته کتلي هم دي ده ورسره ګپ شپ هم لګولی دا د بل چا دپاره جایز دي نه دي نو ته خو بیا مزه اخیستې ده نو دی به اوس پوره مهر واپس ورکوي د ښځې له کوم مهر چې د ښځې له ورکړی که هغه اخیستی به واپس پوره ورکوي که د هغې سرې هغې ته پاتې دویمې ما وله هدیې راوړي دي ګوره شریعت دې نه منع کړې ده اصل دا دی چې هدیې کې واپسي کول دا حرام دی ځکه یو حدیث کې راځي چې څوک چاله څه شی ورکړي او بیا پکې واپس کېږي لکه سپی چې الټی وکړي او بیا پکې جبه وایي نو اوس یو سړی ښځې له تحفه ورکړي په هغه ورځو کې په کوم ورځو کې چې ورسره روغ و او بیا ورته څه وایي بیا راکوي زما هغه تحفې خو د هغه وخت خبره وه وشو ته به اوس ورځ بیا حسابونه کې او طلاق خو ستا په لاس کې او د هغې په لاس کې خو نه و تحفې تا ورکړي دي خو طلاق هم تا ورکړی یې که نه اوس کله حدیث یې ویلی وی بیا هم هسې یو سوال و چې ما ورته دومره تحفې ورکړي دي او هغې زه طلاق کړم خیال مې دی که نه چېرې طلاق چا راکړو ښځې او ما ورته دومره تحفې ورکړي زما هغه تحفې دې راکړي نو دلته خو تحفې تا ورکړي دي او طلاق هم تا ورکړی ښځې خو طلاق نه یې درکړی او نه ښځې خلع غوښتې ده چې ما ازاده که پوه شوي په دې مسله کې څه ووایم نو